سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې دریمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 15 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د څه باندې 2000 بهرنیو وګړو تګ راتګ. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال په زمري میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د څه باندې 2000 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. د اوسپنې پټلۍ له لارې د څه باندې 80,000 میټریک ټنه انتقالات. د ټولګټو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 8252 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. او د قطر د دولت د سفارت شاش دافیر په افغانستان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال ځانګړي استازي د استوګنې او بشري همغږي کوونکي سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال په زمري میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د څه باندې 2000 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په زمري میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د 2337 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. د دغې ادارې په وینا ثبت شوي شمیرې ښایي چې په یاده موده کې د 78 خزینو په ګډون 1315 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او د 30 خزینو په ګډون 132 نور له هیواده وتلي دي. د یاد ادارې د ثبت شویو شمیرو پر بنسټ 1283 کسان د ځمکنیو بندرونو او 22 تنه نور د هوا له لارې هیواد ته راغلي چې له دې ډلې 230 تنه د هیواد د لرغونو او تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نور یې د کار او زده کړو په موخه راغلي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره زیاتوي چې تر ټولو ډیر بهرني وګړي د نیمروز بندر او ورپسې د هرات ولایت د ځمکنیو بندرونو او هرات هوایي ډګر، د تورخم بندر، د فاریاب اقینی بندر، حیرتان بندر او د بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي دي. په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 80,000 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف فخشنس وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د روان کال زمري میاشتې له 24 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 8252 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حقشنس په وینا د حیرتان بندر له لارې 45,523 ټنه، د اقینی بندر له لارې 1,871 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 9,340 ټنه او د خفاف هرات له لارې 13,511 ټنه انتقالات شوي چې ټولټال 8,252 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي چې هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د غرض د انتقالاتو له ډلې 129 ټنه صادرات شوي چې مدني ډبرې دي. حقشناس زیاتوي چې د ټولګټو وزارت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د کرنې او مالدارۍ مرستیال په افغانستان کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې له مشر سره ولیدل. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صادر اعظم عثماني په افغانستان کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې ټیکا له رئیس فاضل اکین اردوغان سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. د یاد وزارت په وینا په دې لیدنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د ترکیې هیواد د مرستو او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له پروګرامونو سره دغه مرستو د همغږۍ په اړه خبرې کړي. د غرض یې په هیواد کې د لمر ګل یا آفتاب پرست د کار د پروژې د تطبیق څرنګوالي په اړه هم غږېدلي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت زیاته کړې چې یاده غونډه په افغانستان کې د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتوالي او د کرنیزو او پرمختیایي پروژو په پلي کولو د ټینګار په موخه ترسره شوې ده. د قطر د دولت د سفارت شاش دافیر په افغانستان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال ځانګړي استازي د استوګنې او بشري همغږي کوونکي سره ولیدل. په کابل کې د قطر سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ډاکټر مردوف بن علي القشوطي چې په افغانستان کې د قطر د دولت د سفارت سرپرست شاش دافیر دی له ښاغلي اندرې کاراتوا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال ځانګړي استازي د استوګنې او بشري همغږي کوونکي سره ولیدل.
خبرپاڼه کې راغلي چې دغې ناستې دواړو لوریو ته د زمینه برابره کړه چې د ګډو پروژو او د دواړو خواو د ګډو علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. له آلمان څخه 9 تنه په اور سوځېدلي او میکروبي هډوکو لرونکي ماشومان له درملنې او رغېدو وروسته هېواد ته راستنه شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د یادې ټولنې له لوري آلمان هېواد ته په اور سوځېدلي او د میکروبي هډوکو لرونکو 9 تنه استول شوي ماشومان تر بشپړې درملنې او رغېدو وروسته بیرته هېواد ته راستنه او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. کورنیو ته د یادو ماشومانو د سپارلو پر مهال په عملیاتي چارو کې د افغاني سرې میاشتې د سکرټر جنرال مرستیال مولوي روح الله عبدالسلام د رالېږدول شویو ماشومانو پر درملنې د خوښۍ په څرګندولو سره یې د پاتې ناروغو ماشومانو د ژر رغېدو هیله څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې افغاني سره میاشت له تېرو 34 کلونو راهیسې د جرمني د سولې کلي خیریه بنسټ سره د لاسلیک کړي هوکړې پر بنسټ هر کال 2 ځل په اور سخت سوځېدلي او د میکروبي هډوکو پرنځ اخته ماشومان یاد هېواد ته د درملنې په پار استوي او تر دې مهال په یو نوي جوپو کې شاوخوا 15,000 ماشومان له بریالۍ درملنې وروسته خپلو کورنیو ته راګرځېدلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. یونیسف د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د 15 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د پاکو اوبو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارله. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست په هڅو د یونیسف په 15 میلیونه افغانیو مالي لګښت د ګوشتې ولسوالۍ په فرسک سیمه کې د پاکو اوبو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. خبرپاڼه کې راغلي چې دغه شبکه د 90 مترو په ژوروالی څخه 226 شیردهنونه او د 80,000 لیټره په ظرفیت د اوبو ذخیره لري چې د لمریزې برېښنا په واسطه 480 کورنیو ته پاکې اوبه رسوي. کورني خبرونه هم دومره و. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 خبرونه د الله په امان.